د اسلامي امارت لخوا هیواد ته تازه راستانه شویو کډوالو لپاره د دایمي سرپناه برابرولو لپاره هڅې. د اسلامي امارت ویاند حمدالله فطرت وایي په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په 11 ولایتونو کې څه باندې 9000 تازه راستانه شویو کورنیو لپاره دایمي سرپناه جوړولو په موخه ځمکه ویشل شوې ده. ښاغلی فطرت ټینګار کوي چې د دې بهیر له پیله تر اوسه د هیواد په ګوټ ګوټ کې نږدې 19,000 نمرې ځمکه ویشل شوې ده. د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 9352 راستانه شوو مهاجرو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشلې دي او تر دې دمه ټول 8904 نمرې ځمکې راستانه شوو مهاجرینو ته ویشل شوي دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان دغه اقدام کډوالو لپاره د دایمي سرپناه جوړېدو لپاره مهم بولي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کوي. برای تبدیل این زمین‌ها به زندگی پایدار به تکنولوژی، سرمایه و مدیریت تخصصی سازمان‌های جهانی نیاز است. اگر این همکاری شکل نگیرد بحران بی‌سرپناهی در زمستان‌های سختی افغانستان می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود. بدون همکاری نهادهای بین‌المللی در بخش ساخت سرپناه این تلاش‌ها کافی نخواهد بود. هماهنگی میان امارت اسلامی و نهادهای بین‌المللی می‌تواند زمینه تامین سرپناه پایدار، کاهش بحران انسانی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین را فراهم سازد. د اعلامیې پر بنسټ د ځمکې په تېره یوه اونۍ کې کډوالو لپاره په ننګرهار، لغمان، زابل، فراه، بامیان، سرپل، سمنګان، بلخ، جوزجان، کندوز او غزني ولایتونو کې ویشل شوي دي.